د لمر ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه او نیکې ولې علیکم. دا د یو ځل بیا زه شفیق شهید او زما ګران همکاره ایله معیار ستاسې په چوپړ کې د نوي کال پلوشې له دویمې خپرونې سره تاسې ټولو ته بیا هم د نوي کال نوي پسرلي مبارکي وایم. لکه څرنګه چې د نوي کال په راتلو سره د طبیعت هره برخه نوي کیږي، همداسې خدای دې وکړي چې زمونږ فکرونه او کړنلارې هم بدلون وکړي او یو نوی رنګ ځان ته واخلي. هیلې جانې تاسو ته هم ښه راغلاست وایمه. خوشحاله اوسئ شفیق جانه، مننه. او لیدونکو زه به هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې به تاسو ته وړاندې کړم او هیله لرم چې د نوي کال لومړۍ ورځ مو هم په ښه توګه سرته رسولې اوسېږي او دا د نوي کال دوهمه ورځ هم سرته ورسېده او امیدواره یم چې دا مو هم په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. البته د خپل د کورنۍ تر څنګ او چیر چکر تللي اوسئ تر څو وکولای شئ د دې دوه ورځو څخه تاسو په ښه توګه خوند واخلئ. او د دې تر څنګ شفیق جانه نن هم موږ لیدونکو ته خپرونه جوړه کړې او کوښښ مو کړی چې ښکلې ښایسته برخې په دې خپرونه کې ځای ورکړو او وکولی سو دوی یو څو شیبې ځان سره خوشحاله وساتو او دوی هم موږ سره ښه وخت تېر کړي. نو دا چې هغه کومې برخې دي هغه برخې به بیا پرې وغږېږو. تاسو ته نن ورځ څنګه وه؟ تاسې دفتر کې خو نه وئ، حتما کور کې وئ، وی مېلمانه ډېر راغلي وو تاسې کره اف میوه هم وی جوړه کړې څه کالکنایز معلومات ونه شول. نو شفیق جانه رښتیا هم د اف میوه چې دا خپله خوند نه لري اصلا ماته، اما دا چې ټوله کورنۍ پرې راټولېږي او د سولې او مینې سره راټولېږي او دا خوري نو هغه انسان ته خوند ورکوي. نو موږ اف میوه جوړه کړې وه، نن ورځ مې هم ډېره ښکلې وه ځکه چې زه د کورنۍ تر څنګ هم او ډېره ښایسته ورځ مې تېره کړه. او تاسو څنګه؟ یعنې ما دپاره مې یوه مصروفه ورځ وه نن، یعنې زه هم په دفتر کې وم، بعض دوستان مې ولیدل سره او اوس دا د لیدونکو په چوپړ کې یو د یوې بلې ښکلې خپرونې سره. درنو لیدونکو د نن ورځې په خپرونه کې هم نن ماښام موږ دلته ټول راټول شوي یو او ځانګړي میلمانه لرو، ښکلې برخې لرو. د خپرونې په لومړي سر کې د هېواد یوه تکړه او نامتو سندرغاړې چې په ډېر کم وخت کې د شهرت اوج ته ورسېدله او یوه ډېره ښکلې پښتو سندره لري چې وایي جانانه مات مې شول بنګړي. دا سندره تاسې اورېدلې ده؟ بلکل ما ډېره اورېدلې، البته خپرونه کې مې هم خپره کړې او ډېری لیدونکو هم دا سندره البته دوی غوږونو ته اشنا ده. نو شفیق جانه لیدونکي هم پوه سوه چې څوک ده؟ ګران لیدونکو تاسې پوه شوئ چې موږ د آرزو نیکبین په اړه باندې غږیږو. زموږ د دې برخې میلمه ده آرزو نیکبین. دې ته په خیر او ښه راغلاست او سندره به یې لومړی تر هر څه واورو.
عالی، خوش آمدین، خیلی زیاد خوش آمدین. سال نوتان تبریک، بهار نوتان تبریک، صفا آوردین. زنده و سلامت باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده های تلویزیون لمر و سال نو از صمیم قلب بر تمام هموطنان خود تبریک میگم. امیدوار هستم که یک سال پر از خوشی و صمیمیت و برکت داشته باشیم. انشالله. ما خودت خوش آمدید میگم و همچنان یک موضوع دیگه که یکم خود راحت بساز و بعد از اون ما سوالات خودم می داشته باشم از خودت بخاطر خیلی مون داشتیم. درست است. سندره مخواخش و سوبر کل سندره کنه. و آرزو جان خوش آمدی به برنامه و سال نو هم مبارک. و بگو که سال نو چطور آغاز کردی؟ هیله جان قند، سال نو بسیار زیاد خوش مگذره. ای که در وطن عزیز خود هستیم بسیار بر ما لذت بخش است و واقعا که این تقریبا 4 سال میشه که افغانستان میرم و میایم. 1 ساله بودم که از وطن دور شدم. دمی 4 سال کوشش میکنم که هر نوروز ایده همیشه باشم، چون که لذت که نوروز مثلا در افغانستان در وطن خود ما داره در دیگه کشوران نیست. کاملا. آرزو جان خیلی لباس مقبولم پوشیدی. بعد قبل از همه این موضوع رو داری میکردم من نمیدانم این لباس هم چطور پیدا نکردیم تا بالا. تا شفیق قبل که شفیق جان دیدن اونا گفتن که از آرزو همی سوال بگو کی از کجا پیدا کرده. فکر میکنم اینا کدام کسی میگه. من گفتم خودت چرا نپوشیدی همین یک لباس در برنامه؟ نه خدا لباسای خودشان بسیار مقبول است. من زیادتر وقت لباسای خود یعنی خودم هم دیزاین میکنم. در آهنگ بنگری خودم دیزاین کرده بودم. و حالا که این لباس شما در جان ما میبینین ساخت یکی از دیزاین های خاص اوبایجان زازه است خیلی که واقعا مرا زیاد کمک میکنن دیگه. از خاطر شاید پیدا نکرده باشه. لباسای ما خوش آمدید برتان میگم خانم آرزو. بار اول از شما را میبینم در برنامه و ما خواهش شدید داشت شما را ببینم. آهنگ اولتان جانان مات میشل بنگری ما کمی کلیپ دیدم گفتم واو چی یک تاچ فیلمی برشان داده بودین در ابتدا. واقعا آیا مو آهنگ اولتان بود یعنی دیبیوی شما ابتدای کارتان توسط آهنگ پشتو بود یا نه پیش از او هم داشتین آهنگ؟ خب باید یادآور شم که اولین آهنگ هلیار بود که هم در کابل ثبت شد و بعد از او آهنگ بنگری را خواستم بخوانم و او هم در افغانستان ثبت شد دیگه. اولین آهنگم نبود اما دومین بود. بسیار زیبا خواندین بنگری. معنایش هم میفهمین از خاطر که بیخی از دل خواندین چی میگین؟ بله 100%. تا که یک هنرمند نتونه معنای شعر بفهمه نمیتونه که درک کنه. از اون خاطر گرچه که پشتو را کوشش میکنم که زیادتر یاد بگیرم. انشالله در آینده حتما بخیر شما شاید از این میباشین که پشتو گپ بزنم، اما تا فعلا وقتش پیدا نشده. اما زیاد علاقمند در وقت بسیار کم شما به مقاله های شهرت رسیدین. همگی شما را میشناسه دیگه. ایلا جان پیش که شما بیاین گفت بسیار خوش بود به این سگمنت. میگم ما علاقمند خاص آرزو جان نیکبین هستم. تشکر بسیار زیاد. با افتخار کلان بر خودم است که ما امروز در برنامه شما آمدیم. تشکر بسیار زیاد. سال نو چطور آغاز کردین؟ روز اول چطور بود؟ امروز چی کردین؟ و اگر مقایسه کنین سال گذشته را همراه امسال که چی تغییرات را شما درس کاری خب سال نو این سال هم فضل خداوند خوب میگذره. مصروف کارهای جدیدم بودم. سر یک البوم نوم، اولین البوم است البته کار میکنم دیگه. ام مصروف آهنگای جدیدم، ام در برنامه شما آمدیم دیگه. بسیار خوب میگذره. آرزو جان فقط یک سوال من میخواستم بکنم. شما گفتین شما تو در مدت 4 سال هم در افغانستان هستین هم در خارج. کجا زندگی میکردین قبل از این و همچنان فرق بین تجلیل کردن نوروز افغانستان با اونجا چی فرق داره و چی چیزای خوب در افغانستان وجود داره که در اونجا اصلا دیده نمیشه؟ خب باید یادآور شم که 1 ساله بودم که از افغانستان دور شدم. متاسفانه در اروپا زندگی میکنم و 4 سال میشه که در افغانستان رفت آمدم زیاد است و
خب تو کدام فرق زیاد نیست، اما چون که در اروپا اگر مثلا نوروز در بین هفته بیایه مردم مصروف کار می باشه، یعنی وقت کم می داشته باشن که مثل که ما اینجا حال تجلیل میکنیم نوروز، اونا نمیتونن متاسفانه. دیگه اگر مثلا در روزهای رخصتی بیایه خب طبعا تجلیل میکنن دیگه. اما بازم باید یادآور شم که نوروز در خود وطن ما لذت بسیار زیاد را داره. بله. آرزو جان زنده باشین، تشکر از اینکه آمدین. اما همکارای تکنیکی ما یک آهنگ دیگه تانم آماده نشر ساخته و شما میتونین آهنگ هم بخونین و ما هم از شنیدن او آهنگ لذت ببریم. پس تشکر از تشریف آوریدتان. سال نو بازم تبریک باشه. ما منتظر آهنگتان هستیم که بشنویم و لذت ببریم. سال نو خوش. درنو لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې اوس راځي د روزو نګبین په ښکلي غږ کې بله ښکلې سندره په ګاره سره واورو او خوند ترې واخلو. دا تاسې او دا هم سندره.
نوی کال نوی پیل مو بیا هم مبارک شه. درنو لیدونکو ډیره مننه تر دې دمه له ګرمې ملتیا مو خدای دې وکړي چې د خپرونې لومړۍ برخه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. ایلي جانې د خپرونې په لومړۍ برخه کې موږ آرزو نیکبین درلوده چې ډېرې ښکلې سندرې وړاندې کړې. ستا هم خوښې شوې که نه؟ نو زما خو خوښې شولې او زه مطمئنه یم چې د لیدونکو هم د پام وړ ګرځېدلي دي او ته هم ځکه چې لږ ورته زنګېدې نو په دې معنا ده چې خوند یې ترې واخیسته. خوښې شولې. درنو لیدونکو د خپرونې په دویمه برخه کې موږ د کرکټ ډګر څخه دوه ډېر ښکلي میلمانه له ځان سره لرو چې اتلان چې یو یې په ملي لوبډله کې لوبیږي او بل خو زه ضرورت نه لرم چې تاسو ته معرفي کړم په رسنیو کې په لمر ټلویزیون کې یعنې چیرې چې کامنټري وي تاسې هغه ګورئ. زموږ د میلمانې دي فرید الله هوتک او ورسره حشمت الله شهیدي. ښه راغلی، ستړي مه شئ. مننه، ژوندی اوسئ. نوی کال مو مبارک، نوی پیل، نوی پسرلی مو مبارک شه. نوبت به مراد کو، زه به شروع کړم. مننه. زه هم تاسو ته او ټول لیدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای وکړي چې ټول هیوادوال یو د خوشحالیو ډک نوی کال ولري او دغه کال د سوکالۍ او د پرمختګ کال اوسي. ډېره مننه هوتک صاحب، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل نوبت د نوي کال مبارکي تاسو ته او د لمر تلویزیون له لارې نه ټولو وطنوالو ته وایم. پخیر راغلی حشمت جانه. یوازینۍ پوښتنه چې ډېری لیدونکي هم لري نو اوس غواړم چې له تاسو نه یې وکړم، هغه دا چې دوی همیشه دا پوښتنه کوي چې دایمنګ اتلان ولې دومره چوپ دي په دې صورت کې چې دوی اتلان دي او په نړۍ کې لوبیږي او په جهاني لوبو کې هم دوی ګډون کوي، ولې دومره چوپ دي؟ همیشه چې کله خپرون ځای راوستل کېږي نو ډېر شارټکټ غږیږي. چوپ نه دي، دلیل څه ده؟ چوپ نه دي. اوس شهیدي صاحب څه وایي، څه ویل غواړي؟ چوپ هلکانو کې چوپ هم شته ده، شوخ هم شته ده. نو بیا زه خصوصا زه خپله ډېر شوخي دغه مې نه ده زده، شوخي نه سمه کولی، ټوکې نه سمه کولی. ښه، که په کرکټ کې څوک دغلبازي هم در سره وکړي نو ته به ورته چوپ وې. خیره، نه بیا کرکټ بېل حساب دی، هغه کې بیا څوک را سره غلطي. په خیر راغلی. بیا هم خپرونې ته خوشحاله یو چې تاسو نن په خپرونه کې له ځانه سره لرو. او شهیدي صاحب، زه ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو مې له نږدې ولیدئ. درنو لیدونکو، لمر ټلویزیون په ژوندۍ او قانوني بڼه د نړیوال جام سیالۍ خپروي. اوس راځو حشمت الله جان ته له تاسو څخه پوښتنه د زیمبابوې په وړاندې چې کومې لوبې وې زمونږ، یعنې تل مونږ یې دومره احساساتي کولو، یعنې زما او د هوتک صاحب رابطه به تل د ټکسټ میسج په دغې کې وه، نو همالته به م دغه کوه. اساسي احساس هلته څه و په میدان کې کله به م چې لوبه وګټله؟ یعنې تاسې خبرېدئ چې افغانستان کې خلک څومره خوشحاله دي که نه؟ زیمبابوې سره خو د موږ لپاره سیریز ډیر ضروري و، بلکې د ټول افغانستان لپاره خلکو لپاره ډیر ورته خوشحالېدل، ځکه د فل ممبر ټیم سره لومړی وار و چې افغانستان کرکټ بورډ سیریز په ژوندۍ بڼه خپور کړه، نو ډیره غټه خبره وه موږ لپاره. او بیا زیمبابوې غوندې هیواد چې هغه په نړۍ کې هغه ټیسټ ممبرشپ لري، هغه نړۍ 10 بهترینو ټیمونو کې راځي، هغو ته ماتې ورکوله، نو موږ به ډیر خوشحالېدلو او حتی موږ به بیا د میچ نه بعد کورونو سره سي تماس نیو یا به م د سوشل میډیا له لارې سي کاته، نو ټول افغانستان خلکو دغه میچونه فالو کول، کتلې او بیا موږ ته مبارکیانې راکولې. او خصوصا بیا کومه د موږ 5مه لوبه چې وه، فاینل لوبه وه 500 اوریزه د زیمبابوې سره، هغه ډېره ښه جالبه لوبه وه چې په هغه کې موږ 2 میچه موږ ګټلي وو، 2 زیمبابوې ګټلي وو. ډېره اساسه لوبه وه، هغو موږ ته ټارګېټ راکړو، بیا موږ څه لوبغاړي زر آوټ شوله، بیا ډیر د فشار لاندې د موږ لوبډله راغله. باور که موږ خو بیخي هغه کنټرول له لاسه ورکړی او موږ په کورونو کې چې لیدل، بیا هم خوشحاله یو چې تاسو وګټله. حشمت جانه، یوه پوښتنه هغه ده چې د موږ لوبغاړي اکثرا په لوبو کې وي، په نوي کال کې، او ما چې لیدلې د نړیوالې لوبې دي او دوی همیشه هلته لوبېږي، نو دوی څه وخت نوی کال لمانځي؟ او آیا وروسته له دې چې نوی کال تېر سي دوی نوی کال شروع کېږي، یا نه هماغه وخت کې چې دوی لوبې کوي د دوی نوی کال وي؟ چې کله په سفر یو، بیا هلته داسې خاص کوم پروګرام نه وي د نوي کال لپاره، نو هغه موږ نه تېرېږي، ځکه نوي کال خوند خو په وطن کې. حشمت جانه، تاسې د 19 کلن لوبډلې څخه څنګه ته ملي لوبډلې ته راغلې؟
په دماغ خو ما 15 کلنې لوبډلې نه 2000 کال نه ما شروع کړې د کرکټ ته همداسې 18 کلنې لوبډلې کې لوبېدلې بیا 19 کلنې لوبډلې کې نیوزیلینډ ورلډ کپ او استرالیا کې ورلډ کپ بیا یو ای کې ورلډ کپ 3 ورلډ کپونه ما کړي دي ماشاءالله نو بیا د هغه د پرفارمنس او استعداد له وجې نه بیا ما ملي لوبډلې ته لارې پیدا کړه چې اوله لوبه د ما سنګاپور کې د پاکستان خلاف په هغه کې هم ما 50 سیزو والا او بل د خپل فامیل له طرفه هم زه ډېر تشویق شوی ما پلار ورونه د ټولو او بله خبره چې ما خپل پلار سره همیشه واده کړې ده چې زه به خپل درسونو ته هم ادامه ماشاءالله ورکوم ډېر ښه د کرکټ سره ته د هېواد ویاړې زموږ ویاړې اوتاک صاحب تاسو سب خراغلاس فهمت د اول ورځ چې تاسو چوپ ناست یاست کنه خري زړه د خدای خبرې چې باید زه خبرې وکړم نو تاسو نوې کالم څنګه پایل کو لومړی ورځ څنګه وه دویمه ورځ چیرې وئ په دفتر کې وئ که ملګرو دوستانو سره وئ ځکه شخصي ژوند هم یعنې لیدونکي نه پوهېږي زما په نظر دومره زیات ځکه تاسو هم تل راځئ کامنټري کرکټ او بیرته ځئ دا چانس شاید تاسو ته نه وي په لاس راغلی چې ما هم شفیق جانه دغسې مې نه وه په خاطر دی چې ډېره مننه تاسو نه چې تاسو همیشه زموږ کرکټ ته ډېره توجه کړې ده او حشمت جان هم ډېر وغږاوه ښه مو کول ډېر هم ښه کار وکړو په خاطر دی چې مینوال ترې خبر شي د یو ځوان لوبغاړی ده د دې سره نور ځوانان ډېر زیات تشویق کېږي بلکل د نوي کال ورځ ده او نوي کال ورځ پای ته ورسېده خدای دې وکړي چې یو خوشحاله ورځ اوسېږي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته موږ ډېری وخت په خپلو خبرو کې همدا وایو چې موږ رخصتي ډېره په پام کې نه نیسو په نوروز کې او په نوي کال کې همدا شانتې په اختر کې یا د جمعې پر ورځ باندې چې زموږ کوم کارونه یې هغه سرته رسوو دې په خاطر باندې چې بیا تاسو هم کېدای شي د دې شاهدان اوسئ چې موږ تاسو د جمعې په ورځ او نورو ورځو باندې هم اړیکې نیولي نن هم کارونه ول هغه کارونه مو سرته ورسول او د تاسو خپرونې لپاره مو ترتیبات نیولي وو موږ چې تاسو خپرونه رانه پاتې نه شي دا مو په پام کې نیولې وه وتک صاحب ډېر زیاته مننه چې نن راغلی خپرونې ته یوه پوښتنه چې د کوم ولایت دا خو واضح خبره ده چې موږ د ټول افغانستان یو خو مشخص ووایي چې د کوم ولایت یاست او د تاسو په ولایت کې نوی کال څه ډول لمانځل کیږي او هغه کوم دودونه دي چې ډېر پکې خواږه دودونه دي او تاسو ته ډېر زیات خوند درکوي د هغه لمانځل ډېر ښه رښتیا هم چې کله موږ مهاجر وو همدا هیله مو درلودله چې یو ورځ هېواد ته لاړ شو او دغه اختر او نورې ورځې چې دي دا په خپل هېواد کې د خپل هېوادوالو سره ولمانځو تاسو بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې مهمې ورځې دي افغانان لمانځي خوشحالي کوي په ټولو ولایتونو کې زه فکر کوم چې په ډېری ولایتونو کې په یو شانتې لمانځل کېږي هماغه خوشحالیانې د یو بل کره تګ راتګ او بعضې میوې تیارېږي او شربتونه تیارېږي نو دغه په ټولو کې رواج ده مونږ زه اصل کې د لغمان ولایت یم او اوس فعلا په کابل کې ژوند کوم او پیدایش مې په کابل کې شوی ده ډېر خوشحاله یم چې اوس مهال خپل هېواد ته خدمت کوم او په خپل هېواد کې دننه بیا د یو ډېر ښکلې خپرونې له لارې نه خپل هېوادوالو سره خپل پیغام هم شریکولی شم مننه اوتاک صاحب سلامت صاحب تاسو بیا هم د نوي کال مبارکي وایم تل همداسې خوشحاله بریالي اوسئ او انشاءالله د بیا لیدو په هیله او د لا بریاو په هیله ډېره زیاته مننه درنو دوستانو د خپرونې بله برخه ډېره ښکلې برخه ده او یو ځانګړی میلمه لرو ستاسې د ملتیا په هیله دا دی بیا هم په خیر او ښه راغلاست درته وایم او امیدواره یم تر دې دمه پورې مو له خپرونې څخه او هغه برخې چې موږ په خپرونه کې درلودې له هغو څخه مو خوند اخیستی او همداشان لیدونکو موږ نورې برخې هم لرو را سره مل واوسئ او کوښښ وکړئ چې تر اوسۍ شیبو را سره ملتیا وکړئ د دې لپاره چې موږ هم دا خپرونه د دې لپاره جوړه کړې چې تاسو یو څو شیبې په خپرونه کې له ځان سره خوشحاله وساتو نو شفیق جان سره زه غواړم اوس په دې اړه وغږېږم چې تر دې دمه پورې مو ډېر ښه میلمانه درلوده او اوس هم مطمئنه یم چې یو ډېر ښه او خوږ ژبی میلمه راځي بلکل درنو لیدونکو زما سلامونه هم ومنئ هیلې د خپرونې په دې برخه کې موږ یو ځوان تن تکړه شاعر چې د هغې شاعري زما ډېره خوښه ده او یو ښه کمپوزر هم دی ورسره نو په دې نه معلومیږي چې سندرغاړی هم ده یعنې ډېرې زیاتې ښکلې سندرې مو وایي چې یوه سندره
مور ته ویلې چې هغه نو هغه چې وایي په دری کوی ناوز نو یو بله دري سندره دی چې وایي عشق من زیباست ای مردم درنو لیدونکو شاید تاسې پوه شوي یاست چې زه د چا په اړه غږېږم زموږ د خپرونې ګران میلمه ګودر زازی څومره ښکلی نوم ګودر جان ژړکای وطن دوست دی هر تیږه یې ګوهر دی هر موسم یې بې مثاله څومره نرم څومره پوست دی دا مې خوست 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 توپیر نه لري قدر د میلمه پاسپاله ملري ژړې مازدیګر لري او زړه لري پیغلې هم ګودر لري اوبه لري نوره درته وایم چې څه لري شعر لري ادب لري روحي لري کاروان لري ماشاءالله خیر راغلی دا مو ګودر دی دا د افغانستان ګودر دی ښه راغلی ستړي مه شئ خیر راغلی کینئ هوا یخه شوې ده که څنګه مهرباني په خیر راغلی ستړي مه شئ السلام علیکم څومره ښکلی غږ دا خو مطلب هغه هم بیا د خوست سندره وي څو ځلې که نه داسې او دا احساس ګودر جانه یعنې زه خپله دومره احساساتي شم هغه یخني بیخي د یاده ووتله دا الفاظ دا احساس دا کمپوز دا د له کومه کړی ده دا مې پیدا کړې وه په لاره بیا هم په تاسو سلام د نوي کال مبارکي تاسو ته تاسو نه خو هېره شوه نه نه یعنې زه دومره دغه سندره کې ډوب شوم یعنې بیخي یې پات شو یعنې زه اوس خپلو هېوادوالو ته د نوي کال مبارکي وایم او مینه ورلیږم سلامونه او درناوی ورلیږم خوشحاله اوسئ ما ته هم خوند راکړه ستاسو د نوی کال مبارک وي نوی پسرلی مو مبارک شه ستاسو سره ښه راغلی کور مو ودان نو نوی کال مو څنګه پیل کړو لومړۍ ورځ څنګه تېره شوه
دویمه ورځ یعنی چیرې وئ تاسې کور کې وئ ملګري دوستان د کابل نوی کال د کلي یا نو د زموږ د پکتیا په پرتله متفاوت وي نو معمول شکل هغه ځای کې چې ډېر بیریبار وي ځان ترې ساتم بالکل همداسې ده پکتیا کې د نوي کال نمانځل یا د پسرلي نمانځل باید زه ووایم چې په کوم ډول سره کیږي که موږ ته لیدونکو ته ووایه زموږ په کلي کې یعنې په ځاځیو کې هلته کلي کې یو زیارت لرو چې هغه ته شهیدانو نه وایو شهیدان نو هلته د کلي نازولي پکې دفن شوي نو هلته ختم کوي ډوډۍ پخوي ټول کلی ملتې اجنډۍ جګوي که نه دغه شیان پاتې دي ښه دي که بد دي خو راپاتې دي نو هماغه لرې پرتو غرونو ته هلته ځنګلونه ډېر دي په میلو باندې ځو او اتړونه وي ځوانان یو بل سره کله کله مشاعرې جوړوي نو هره سیمه جلا جلا خوند لري زموږ وطن ډېر ښایسته دی هدف مې د افغانستان نه دی نو دا لوی افغانستان هر طرف که امن وي نوروز دی خدای د امن راولي ګلدر جانه یو بله پوښتنه هغه ده چې خوسته دې سندره وویلې په کومه مفکوره باندې او څنګه داسې یو مفکوره درته پیدا سه او بله خبره طرف خوست ته نه ده ویلې وردګو ته م ویلې ده کوم ولایت به پاتې اوس غواړم چې دې پوښتنې ته هم راسم مکمله دې دا ځل د خوست په هکله وغږېده ودې ویلې ځوانان یې داسې کوه نجونې داسې کوه آیا فکر نه کوئ چې هغه مینوال دی چې د نورو ولایتونو څخه دي هغه به در څخه لرې سي او یو خلا به د تاسو منځ کې حتما هغه خبره تاسو وکړه چې خلک یې کوي که نه یعنې دا زه هم د خلکو په نمایندګي تاسو سره وغږېدم او وکیله صاحب ګوره وکیلي مه کوه ښه زه موکل یم ستا ما خوست تعریف کړی دی ولې م تعریف کړی اول ځل چې زه خوست ته لاړم د څو کاله مخکې اول ځل اخر ځل مغه شو یعنې بیا نه یم لاړ نو ما د خلکو مینه ول ما د خوست نه یو ډېر داسې تور تصویر درلود ما وی چې یاره خوست بم زما د پکتیا په شان وي ځکه پکتیا کې مکتبونه تړل شوي هغه څه چې موږ تمه لرو نشته له بده مرغه نو خوست کې زه حتی د ځینو د نجونو مکتبونو ته دعوت شوم چې مینه یې راکړه د هلکانو مکتبونو ته ما وویل دومره جنکۍ دلته درس وایي ما یو احساس واخیسته بیا ومې غوښتل چې هر ولایت ته چې زه لاړم شاعر ته چې یو څه راشي نو هغه یې وایي د زړه نه م ویلې دا یې وایي ما که وردګ ته ویلې زړه نه مې ویلې که لوګر ته مې ویلې او په دې کې یو بل پوینټ د دې سندرې دا دی چې ما روحي صاحب ارواښاد روحي صاحب او کاروان صاحب د خدای عمر ورکړي نور هم دا دوه هغه ستوري دي د پښتو ادب چې په خوست کې دي ما ویلي چې پکې کاروان صاحب لویه سرمایه ده نوره درته ووایم چې څه لري شعر لري ادب لري روحي لري کاروان لري لوی افغانستان لري په لوی افغانستان کې مسله حل شوه ښایسته سندره دې ویلې ده ډېره مننه ګودر جانه درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې زموږ ګران میلمه ګودر جان زازی و ګودر جان زازی تاسو ټول پیژنئ چې تل مدام کمپوز شاعري او هغه هر څه چې په دغه کې په سندره کې ګورئ نو دا یې خپل هغه خلاقیت او تل مدام یې ښکلې سندرې وړاندې کړي که هغه پښتو وي او که دري وي اوس د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه شانتې دمه لرو له دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ دا دی بیا هم لیدونکو په خیر راغلی وروسته له یوه لنډې دمې بیا هم ستاسو په خدمت کې او د خپرونې په دې برخه کې لیدونکو تاسو مخکې هلته لیدلی و چې موږ یو محلي ښکلی ځای جوړ کړی ده خپلو سندرغاړو لپاره او همدا شیبه موږ سره د مشرقي سمت موسیقي ناسته ده او په دې کې ښکلې ښایسته سندرې به شازوان منور تاسو ته وړاندې کړي او همیشه یې د مشرقي موسیقي غوښتې چې نندارې ته یې کږدي نو د همدې لپاره نن موږ هم وغوښتل
وغوښته راوي غوړو خپرونې څخه تر څو تاسو هم د مشرقي موسیقي ته لږ آشنا سئ او لږ یې وپېژنئ ځکه چې شفیق جانه موږ همیشه هر ډول موسیقي راوستلې د قندهار موسیقي مو هم درلوده نو نن مو وغوښتل د مشرقي موسیقي راوغواړو. بله دوستانو د خپرونې په دې برخه کې د مشرقي سمت ښکلې موسیقي په ژوندۍ بڼه چې تاسې به یې اوس شاهدان اوسئ دا تاسې او دا هم ژوندۍ موسیقي. یار غنم رنگا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي چې را په یاد شي نو کټ کټ په خندا شمه یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي پکې رنګون د یار د غاړې کمیسونه یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي زما د ناستې په ځای وکره ګلونه یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا چل را باندې کیږي. ډېره زیاته مننه ښایسته سندره ډېره زبردست سندره خدای دې نه کړي چې په تاسو څه وشي خدای ناخواسته خدای ناخواسته نو دا ښکلې ښکلې سندرې به موږ ته څوک وایي بس تاسو دې راته ژوندي اوسئ چې تاسو دپاره دا ښکلې ښکلې سندرې موږ ژوندي اوسئ ستړي اوسئ ښه راغلی نوی کال مو مبارک شه ستاسو دې هم مبارک وي په اول قدم کې د ټولو افغانانو دې مبارک وي هغه افغانان چې په داخل او په خارج کې وي دغه کال دغه نوی کال دی د ټولو افغانانو دپاره خدای د سولې او د خوښۍ کال وګرځوي شفیق جانه ډېره زیاته مننه زه به له شهزمان نه یوه پوښتنه وکړم ډېری سندرغاړي له غنمرنګ یار نه ډېر زیات شکایت لري نو دا راته وایي چې د غنمرنګ یار څه بلا ده او څه آفت د چر سندرغاړی ترې نه شکایت کوي نو دا راته وایي چې څه هغه ځانګړتیاوې لري د غنمرنګ یار اکثره زموږ د شاعرانو ته ډېر ګراني ځکه یې تعارف کوي دا خبره ده دغه کوي نه تهدیدوي نه خدای ناخواسته
ما ویل چې یوازې شکایت دی کوي نه زیات شاعران چې وګوري د سپینو د رنګونو نه په غنم رنګونو باندې زیات شعرونه لیکلي دي نو دا معلومیږي چې هر شاعر صاحب ته دا غنم رنګ ډېر ګران دي دا شعر د چا و دا تاسو چې ویل دا فولکلور قدیمي سندره وه که نه وي ما ته خو دا زړه ښکاري یعنې دا ډېره زړه سندره وه په کوزه پښتونخوا کې ویل شوې وه تقریبا دغه سندره ما یو 10 کاله مخکې په یو پروګرام کې ویلې وه په کوزه پښتونخوا کې او د دویم ځل دپاره مې دلته د لمر ټلویزیون په پرده باندې ګرانو هیوادوالو دپاره ډالۍ کړه ډېر ښه مننه کوم له دې نه شفیق جانه غواړم یو بل څه لیدونکو ته یادونه وکړم چې لیدونکو ډېره خوږه موسیقي ده او د دې لپاره موږ غواړو چې د خپرونې په بله برخه کې هم دوی له موږ سره وي او یو بله ښکلې ښایسته سندره هم راته وړاندې کړي نو څنګه تاسو موافقه یې درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه شانتې دمه لرو له دمې وروسته بیا هم ژوندۍ موسیقي ده له موږ سره اوسئ بخیر راغلی لیدونکو او امیدوارم تر دې دمه پورې موږ سره ښې شیبې درلودلې اوسېږي استاد شفیق څنګه خوند ترې واخیسته له دې موسیقي نه ډېره ښکلې سندره وه ایلې څه نظر لري چې بله سندره هم باید دلته خو مخکې دی چې دوی یو بله سندره وایي زه به له شازوان نه یوه پوښتنه وکړم وروسته له هغې دی سندره وایي شازوان موږ ولې مشرقي موسیقي ته مشرقي موسیقي وایي څه توپیر سته او څه هغه تغییرات دي چې د دې موسیقي کې شتون لري نسبت د نورو موسیقیانو ته چې په نورو ولایاتو کې شتون لري د مشرقي موسیقي هغه ځانګړنې څه دي که پرتله یې کې له نورو ولایتونو سره د نورو ولایتونو سره چې زه پرتله کړم د ننګرهار موسیقي چې دا یو ځان ته زموږ عنعناتو کلتور دی لکه د هغې د جملې نه رباب ارمونیا طبله همداسې نغارې که تاسو فکر وکړئ مواره د مشرقي د زون نه په بل ولایت کې د افغانستان زموږ نغارې نشته که تاسو نسې فکر وکړئ ستار نشته دی زمونږ په ننګرهار کې مروج دی رباب زیاتره خیر په ټول افغانستان کې به مروجي زمونږ په دې نورو ولایتونو کې به اکثره تاسو لیدلي دمبوره ده او غجکه ده او داسې نور سرنده یو څه دا شته دی او زمونږ چې په ننګرهار کې دغه زاړه کلتور او عنعنات دي د هغې د جملې نه زمونږ سره نغاره ستار طبله او دغه هارمونیا ده چې موږ ته په هر ځای کې کار اخیستی شو دا نن سبا موسیقي خو کمپیوټري ده ډېره زیاته ډېر ښه منور صاحب راځئ چې اوس یوه بله ښکلې سندره ستاسې په ښکلې غږ کې یو له ښکلې ژوندۍ موسیقي سره په ګډه سره واورو او ویې دغه تور توتان له تاسې قربان او د اورېدونکو ته بیا ډالۍ مهرباني خوږه جانانا په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي اوربل د مخ باندې ورا پرېدای پړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي لکه شپون کې چې رمغره ته وشړینا په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي
جانان لرما مای د کبر سلام نه خاص وس ژړا د تشدیدن پسې کوما یا د اسمان ستوري مې ګوا دي او بیګا مې ستا د غم ډېر ژړلي دي نه وزر چې سبا د خوبه پاسما او د کلمې سره د سما یادوما یا زما زړګی جلال آباد او د نارنجانو پټېلي ولاړې دي نه چې کور کې نو مران شي تا ته بلار په بڼو څو چارو کوي نه خوږه جانانه په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي لکه د ونو دومره پاڼې په زړه زخمي شي لکه د ونو دومره پاڼې په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي دومره ګیلې مې یاره تا نه شوي دي نه په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي ها یا نړۍ مننه خوشحاله اوسئ خیر اوسئ او ډېر زیات مننه کوم له دې نه چې راغلی خپرونې ته ډېر تاسو نه زیاته مننه مننه د لمر ټلویزیون ټولو کارکوونکو نه مننه ډیره زیاته مننه بیا مو هم نوی کال مبارک شه سلامت تاسو دې هم مبارک وي د ټولو شیخ افغانانو ګیلي جانې نوی کال هم دا دی لومړۍ ورځ هم خلاص شوله دوهم هم دا دی یعنې وخت په تېرېدو دی شاید دا کال هم تېر شي نو باید خپرونې هم خلاص شوې زما په نظر د خپرونې وروستۍ شېبې دي که څنګه شفیق جانه یوازې دومره غواړم ووایم لیدونکو ته چې په دو دوه ورځو دا دوه ورځې د خپرونې چې تېرې سوې لیدونکو موږ پوه نه سو دا په دې معنا ده چې د ژوند هره شېبه همداسې تېرېږي کوښښ وکړئ چې په خوشحالۍ سره یې تېره کوئ او هر هغه هیله چې لرئ هغه پوره کوئ ځکه چې امکان لري دا ورځ بلې ورځې سره نه سي او پاتې نه سي ډیره مننه دوستانو تر دې دمه له ګرمې ملتیا مو دا وه زموږ د نوي کال ځانګړې وروستۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله زه هم په خپل وار یو ځل بیا ټولو هېوادوالو ته د زړه له کومې د نوي کال او نوي پسرلي مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا نوی کال د هیلو خوښیو سولې او بریالیتوبونو ډکه زولۍ په ټولو افغانانو باندې وشیندي تر بیا تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو الله مو مل شه الله فمان خصوصا زه خپله ډېر شوخي دغه مې نه ده زده شوخي نه سمه کولی ټول کې نه سمه کولی ښه اکه په کرکټ کې څوک درڅخه څوک د غلبازي در سره وکړي نو ته به ورته چوپ وې خیره نه بیا کرکټ بېل حساب دی هغه کې بیا څوک را سره غلطي په خیر راغلی بیا هم خپرونې ته خوشحاله یو چې تاسو نن په خپرونه کې له ځانه سره لرو او شهیدي صاحب زه ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو مې له نږدې ولیدئ درنو لیدونکو لمر ټلویزیون په ژوندۍ او قانوني بڼه د نړیوال جام سیالۍ خپروي اوس راځو حشمت الله جان ته له تاسو څخه پوښتنه ده د زیمبابوې په وړاندې چې کومې لوبې وې زمونږ یعنې تل مونږ یې دومره احساساتي کولو یعنې زما او د هوتک صاحب رابطه به تل د ټکسټ میسج په دغې کې به نو همالته به م دغه کوه اساس احساس هلته څه په میدان کې کله به م چې لوبه وګټله یعنې تاسې خبرېدئ چې افغانستان کې خلک څومره خوشحاله دي که نه
زیمبابوې سره خو د موږ لپاره سیریز ډیر ضروري و، بلکې د ټول افغانستان لپاره خلکو لپاره ډیر ورته خوشحالېدل، ځکه د فل ممبر ټیم سره لومړی وار و چې افغانستان کرکټ بورډ سیریز په ژوندۍ بڼه خپور کړه، واقعا نو ډیره غټه خبره وای موږ لپاره. او بیا زیمبابوې غوندې هیواد چې هغه په نړۍ کې هغه ټیسټ ممبرشپ لري، هغه نړۍ 10 بهترینو ټیمونو کې راځي، هغو ته ماتې ورکوله، نو موږ به ډیر خوشحالېدلو او حتی موږ به بیا د میچ نه بعد کورونو سره سي تماس نیو، یا به هم د سوشل میډیا له لارې سي کاته، نو ټول افغانستان خلکو دغه میچونه فالو کول، کتلې، او بیا موږ ته مبارکیانې راکولې، او خصوصا بیا کومه د موږ 5مه لوبه سي وه، فاینل لوبه وه 500 اوریزه د زیمبابوې سره، هغه ډیره ښه جالبه لوبه وه چې په هغه کې موږ 2 میچه موږ ګټلي وو، 2 زیمبابوې ګټلي وو، ډېره اساسه لوبه وه، هغو موږ ته ټارګېټ راکړو، بیا موږ څه لوبغاړي زر آوټ سوله، بیا ډیر د فشار لاندې د موږ لوبډله راغله، باور که موږ خو بیخي هغه کنټرول له لاسه ورکړی او موږ په کورونو کې چې لیدل، بیا هم خوشحاله یو چې تاسو وګټله. حشمت جانه یوه پوښتنه هغه ده چې د موږ لوبغاړي اکثرا په لوبو کې وي، په نوي کال کې، او ما چې لیدلې د نړیوالې لوبې دي او دوی همیشه هغلته لوبېږي، نو دوی څه وخت نوی کال لمانځي، او آیا وروسته له دې چې نوی کال تېر سي دوی نوی کال شروع کېږي، یا نه هماغه وخت کې چې دوی لوبې کوي د دوی نوی کال وي؟ چې کله په سفر یو بیا هلته داسې خاص کوم پروګرام نه وي د نوي کال لپاره، نو هغه موږ نه تېرېږي، ځکه نوي کال خوند خو په وطن کې. حشمت جانه تاسې د 19 کلنې لوبډلې څخه څنګه ته ملي لوبډلې ته راغلې؟ په د ما خو ما 15 کلنې لوبډلې نه 2000 کال نه ما شروع کړی د کرکټ ته، همداسې 18 کلنې لوبډلې کې لوبېدلی، بیا 19 کلنې لوبډلې کې نیوزیلینډ ورلډ کپ او اسټرالیا کې ورلډ کپ، بیا یو ای کې ورلډ کپ، 3 ورلډ کپونه ما کړي دي ماشاءالله. نو بیا د هغه د پرفارمنس او استعداد له وجې نه بیا ما ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه، چې اوله لوبه د ما سنګاپور کې د پاکستان خلافه، په هغه کې هم ما 50 سیزه وواله، او بل د خپل فامیل له طرفه هم زه ډېر تشویق سوی یم، پلار ورونه د ټولو، او بله خبره چې ما خپل پلار سره همیشه وعده کړې ده چې زه به خپل درسونو ته هم ادامه ورکوم. ماشاءالله ډېر ښه. د کرکټ سره ته د هېواد ویاړې، زموږ ویاړې. اوتک صاحب تاسو سب خراغلاس فهمت د ناوله ورځ چې تاسو چوپ ناست یاست که نه خري زړه ده به خدای خبرې چې باید زه خبرې وکړم. تاسو نوی کال هم څنګه پیل کو؟ لومړۍ ورځ څنګه وه؟ دویمه ورځ چیرې وئ؟ په دفتر کې وئ که ملګرو دوستانو سره وئ؟ ځکه شخصي ژوند هم یعنې لیدونکي نه پوهېږي زما په نظر دومره زیات، ځکه تاسو هم تل راځئ کامنټري کرکټ او بیرته ځئ، دا چانس شاید تاسو ته نه وي په لاس راغلی چې ما هم شفیق جانه دغسې مې نه وه، په خاطر دی چې ډېره مننه تاسو نه چې تاسو همیش زموږ کرکټ ته ډېره توجه کړې ده، او حشمت جان هم ډېر وغږاوه، ښه مو کول، ډېر هم ښه کار وکړو، په خاطر دی چې مینوال ترې خبر شي، د یو ځوان لوبغاړی ده، د دې سره نور ځوانان ډېر زیات تشویق کېږي. بلکل د نوي کال ورځ ده، او نوي کال ورځ پای ته ورسېده، خدای دې وکړي چې یو خوشحاله ورځ اوسېږي. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، موږ ډېری وخت په خپلو خبرو کې همدا وایو چې موږ رخصتي ډېره په پام کې نه نیسو، په نوروز کې او په نوي کال کې، او همدا شانتې په اختر کې یا د جمعې پر ورځ باندې چې زموږ کوم کارونه هغه سرته رسوو، دې په خاطر باندې چې بیا تاسو هم کېدای شي د دې شایدان اوسئ چې موږ تاسو د جمعې په ورځ او نورو ورځو باندې هم اړیکې نیولي، نن هم کارونه ول، هغه کارونه مو سرته ورسول، او د تاسو خپرونې لپاره مو ترتیبات نیولي وو موږ چې تاسو خپرونه رانه پاتې نه شي، دا مو په پام کې نیولې وه. وتک صاحب ډېر زیاته مننه چې نن راغلی خپرونې ته. یوه پوښتنه چې د کوم ولایت یې؟ دا خو واضح خبره ده چې موږ د ټول افغانستان یو، خو مشخص ووایئ چې د کوم ولایت یاست، او د تاسو په ولایت کې نوی کال څه ډول لمانځل کېږي، او هغه کوم دودونه دي چې ډېر پکې خواږه دودونه دي او تاسو ته ډېر زیات خوند درکوي د هغه لمانځل؟ ډېر ښه رښتیا هم چې کله موږ مهاجر وو، همدا هیله مو درلودله چې یو ورځ هېواد ته لاړ شو او دغه اختر او نورې ورځې چې دي په خپل هېواد کې د خپل هېوادوالو سره ولمانځو. تاسو بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې مهمې ورځې دي، افغانان لمانځي، خوشحالي کوي په ټولو ولایتونو کې. زه فکر کوم چې په ډېری ولایتونو کې په یو شانتې لمانځل کېږي، هماغه خوشحالیانې د یو بل کره تګ راتګ، او بعضې میوې تیارېږي او شربتونه تیارېږي، نو دغه په ټولو کې رواج ده. زه اصل کې د لغمان ولایت یم، او اوس فعلا
په کابل کې ژوند کوم او پیدایش مې په کابل کې شوې ده. ډېر خوشاله یم چې اوس مهال خپل هیواد ته خدمت کوم او په خپل هیواد کې دننه بیا د یو ډېر ښکلې خپرونې لارې نه خپل هیوادوالو سره خپل پیغام هم شریکولی شم. مننه استاد صاحب. سلامت صاحب، تاسو بیا هم د نوي کال مبارکي وایم. تل همداسې خوشحاله بریالي اوسئ او انشاءالله د بیا لیدو په هیله او د لا بریاو په هیله. ډېره زیاته مننه. خیر راغلی خپرونې سره. درنو دوستانو، د خپرونې بله برخه ډېره ښکلې برخه ده او یو ځانګړی مېلمه لرو ستاسې د ملتیا په هیله. د دې بیا هم په خیر او ښه راغلاست درته وایم او امیدواره یم تر دې دمه پورې مو له خپرونې څخه او هغه برخې چې موږ په خپرونه کې درلودې له هغو څخه مو خوند اخیستی وي او همداشان لیدونکو موږ نورې برخې هم لرو. راسره مل واوسئ او کوښښ وکړئ چې تر اوسۍ شیبو راسره ملتیا وکړئ د دې لپاره چې موږ هم دا خپرونه د دې لپاره جوړه کړې چې تاسو یو څو شیبې په خپرونه کې له ځان سره خوشحاله وساتو. نو شفیق جان سره زه غواړم اوس په دې اړه وغږېږم چې تر دې دمه پورې مو ډېر ښه میلمانه درلوده او اوس هم مطمئنه یم چې یو ډېر ښه او خوږ ژبی میلمه راځي. بالکل. درنو لیدونکو، زما سلامونه هم ومنئ. هیلې د خپرونې په دې برخه کې موږ یو ځوان تن تکړه شاعر چې د هغې شاعري زما ډېره خوښه ده او یو ښه کمپوزر هم دی ورسره. نو په دې نه معلومېږي چې سندرغاړی هم ده. یعنې ډېرې زیاتې ښکلې سندرې مو وایي چې یوه سندره مور ته ویلې چې هغه نو هغه چې وایي په دری کوی ناوز. نو یو بله دری سندره دی چې وایي عشق من زیباست ای مردم. درنو لیدونکو، شاید تاسې پوه شوي یاست چې زه د چا په اړه غږېږم. زموږ د خپرونې ګران میلمه ګودر زازی. څومره ښکلی نوم ګودر جان. ژړکای وطن دوست دی، هر تیږه یې ګوهر دی، هر موسم یې بې مثاله، څومره نرم څومره پوست دی. دا مې خوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست دی، دا مې خوست دی. توپیر نه لري، قدر د میلمه پاس پالې ملري، ژړې مازدیګر لري او زړه لري، پیغلې هم ګودر لري اوبه لري. نوره درته وایم چې څه لري، شعر لري، ادب لري، روحي لري، کاروان لري.
ماشاءالله خیر راغلی دا مو ګودر دی دا د افغانستان درته پورته ګودر دی سمه که ښه داسې؟ راغلی ستړي مه شئ خیر راغلی کینئ هوا یخه شوې ده که څنګه او مهرباني په خیر راغلی ستړي مه شئ السلام علیکم څومره ښکلی غږ دا خو مطلب هغه هم بیا د خوست زه سندره په وي څو ځلې که نه داسې او دا احساس ګودر جانه یعنې زه خپله دومره احساساتي شم هغه یخني بیخي د یاده ووتله دا الفاظ دا احساس دا کمپوز دا دا د له کومه موسیقي کړی دا مې پیدا کړې وه په لاره بیا هم په تاسو سلام د نوي کال مبارکي تاسو ته تاسو نه خو هېره شوه نه نه یعنې زه دومره دغه سندره کې ډوب شم یعنې بیخي یې پات شو یعنې زه اوس خپلو هېوادوالو ته د نوي کال مبارکي وایم او مینه ورلیږم سلامونه او درناوی ورلیږم خوشحاله اوسئ ما ته م خوند راکړه ستاسو د نوی کال مبارک وي کور نوی ودان. پسرلی مو مبارک شه ستاسو سره ښه راغلی کور مو ودان. نو نوی کال مو څنګه پیل کو لومړۍ ورځ څنګه تېره شوه دویمه ورځ یعنې چیرې وئ تاسې کور کې وئ ملګري دوستان د کابل نوی کال د کلي یا نو د زموږ د پکتیا په پرتله متفاوت وي نو معمول شکل هغه ځای کې چې ډېر بیریبار وي ځان ترې ساتم بالکل همداسې ده پکتیا کې د نوي کال نمانځل یا د پسرلي نمانځل باید زه ووایم چې په کوم ډول سره کیږي که موږ ته لیدونکو ته ووایه زموږ په کلي کې یعنې په ځاځیو کې هلته کلي کې یو زیارت لرو چې هغه ته شهیدانو نه وایو شهیدانو نو هلته د کلي نازولي پکې دفن شوي نو هلته ختم کوي ډوډۍ پخوي ټول کلی هملته اجنډۍ جګوي که نه دغه شیان پاتې دي ښه دي که بد دي خو راپاتې دي نو هماغه لرې پرتو غرونو ته هلته ځنګلونه ډېر دي په میلو باندې ځو او اتڼونه وي ځوانان یو بل سره کله کله مشاعرې جوړوي نو هره سیمه جلا جلا خوند لري زموږ وطن ډېر ښایسته دی هدف مې د افغانستان نه دی نو دا لوی افغانستان هر طرف که امن وي نوروز دی خدای دا امن راولي ګودر جانه یو بله پوښتنه هغه دا چې خوست ته دې سندره وویلې په کومه مفکوره باندې او څنګه داسې یو مفکوره درته پیدا سه او بله خبره طرف خوست ته نه ده ویلې وردګو ته م ویلې ده کوم ولایت به پاتې اوس غواړم چې دې پوښتنې ته هم راسم مکمله دې دا ځل د خوست په هکله وغږېده ودویلې ځوانان یې داسې کوه نجونې یې داسې کوه آیا فکر نه کوئ چې هغه مینوال دی چې د نورو ولایتونو څخه دي هغه به در څخه لرې سي او یو خلا به د تاسو منځ کې حتما هغه خبره تاسو وکړه چې خلک یې کوي که نه یعنې دا زه هم د خلکو په نمایندګي تاسو سره وغږېدم او وکیله صاحب ډېره وکیلي مه کوه ښه زه موکل یم ستا ما خوست تعریف کړی دی ولې م تعریف کړی اول ځل چې زه خوست ته لاړم د څو کاله مخکې اول ځل اخر ځل مغه شو یعنې بیا نه یم لاړ نو ما د خلکو مینه ول ما د خوست نه یو ډېر داسې تور تصویر درلود ما وی چې یاره خوست به زما د پکتیا په شان وي ځکه پکتیا کې مکتبونه تړل شوي هغه څه چې موږ تمه لرو نشته له بده مرغه نو خوست کې زه حتی د ځینو د نجونو مکتبونو ته دعوت شوم چې مینه یې راکړه د هلکانو مکتبونو ته ما وایي دومره جنکۍ دلته درس وایي ما یو احساس واخیسته بیا ومې غوښتل چې هر ولایت ته چې زه لاړم شاعر ته چې یو څه راشي نو هغه یې وایي د زړه نه م ویلې ما که وردګ ته ویلې زړه نه مې ویلې که لوګر ته مې ویلې یو یعنې هره سندره او په دې کې یو بل پوینټ د دې سندرې دا دی چې ما روحي صاحب ارواښاد روحي صاحب او کاروان صاحب د خدای عمر ورکړي نور هم دا دوه هغه ستوري دي د پښتو ادب چې په خوست کې دي ما ویلي چې پکې کاروان صاحب لویه سرمایه ده نوره درته ووایم چې څه لري شعر لري ادب لري روحي لري کاروان لري لوی افغانستان لري په لوی افغانستان کې مسله حل شوه ښایسته سندره دې ویلې ده ډېره مننه ګودر جانه درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې زموږ ګران میلمه ګودرجان زازی و ګودرجان زازی تاسو ټول پیژنئ چې تل مدام کمپوز شاعري او
هغه هر څه چې په دغه کې په سندره کې ګورئ نو دا یې خپل هغه خلاقیت وي او تل مدام یې ښکلې سندرې وړاندې کړي که هغه پښتو وي او که دري وي. اوس د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه شانتې دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ. دا دی بیا هم لیدونکو په خیر راغلی وروسته له یوه لنډې دمې بیا هم ستاسو په خدمت کې او د خپرونې په دې برخه کې لیدونکو تاسو مخکې هلته لیدلی و چې موږ یو محلي ښکلی ځای جوړ کړی ده خپلو سندرغاړو لپاره او همدا شیبه موږ سره د مشرقي سمت موسیقي ناسته ده او په دې کې ښکلې ښایسته سندرې به شازوان منور تاسو ته وړاندې کړي او همیشه یې د مشرقي موسیقي غوښتې چې نندارې ته کږدي نو د همدې لپاره نن موږ هم وغوښته راوي غواړو خپرونې څخه تر څو تاسو هم د مشرقي موسیقي ته لږ اشنا سئ او لږ یې وپېژنئ ځکه چې شفیق جانه موږ همیشه هر ډول موسیقي راوستلې د قندهار موسیقي مو هم درلوده نو نن مو وغوښتل د مشرقي موسیقي راوغواړو. بله دوستانو د خپرونې په دې برخه کې د مشرقي سمت ښکلې موسیقي په ژوندۍ بڼه چې تاسې به یې اوس شاهدان اوسئ دا تاسې او دا هم ژوندۍ موسیقي. یار غنم رنگا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. یار غنم رنگا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. چې را په یاد شي نو کټ کټ په خندا شمه. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. پکې رنګون د یار د غاړې کمیسونه. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. زما د ناستې په ځای وکره ګلونه. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي. یار غنم رنګا ما وساته د مړو سترګو د جنګا څه چل را باندې کیږي.
ډېره زیاته واه، مننه ښایسته ډېره سندره زبردست سندره خدای دې نه کړي چې په تاسو څه وشي خدای ناخواسته خدای ناخواسته نو دا ښکلې ښکلې سندرې به موږ ته څوک وایي بس تاسو دې راته ژوندي اوسئ چې ستاسو دپاره دا ښکلې ښکلې سندرې موږ ژوندي ویو اوسئ ستړي اوسئ ښه راغلی نوی کال مو مبارک شه ستاسو دې هم مبارک وي په اول قدم کې د ټولو افغانانو دې مبارک وي هغه افغانان چې په داخل او په خارج کې وي دغه کال دغه نوی کال دی د ټولو افغانانو دپاره خدای د سولې او د خوښۍ کال وګرځوي شفیق جانه ډېره زیاته مننه زه به له شهزوان نه یوه پوښتنه وکړم ډېری سندرغاړي له غنمرنګ یار نه ډېر زیات شکایت لري نو دا راته وایي چې د غنمرنګ یار څه بلا ده او څه آفت د چر سندرغاړی ترې نه شکایت کوي نو دا راته وایي چې څه هغه ځانګړتیاوې لري دا غنمرنګ یار اکثره زموږ د شاعرانو ته ډېر ګراني ځکه یې تعارف کوي دا خبره ده دغه کوي نه تهدیدوي نه خدای ناخواسته ما ویل چې یوازې شکایت دې کوي نه زیات شاعران چې وګورې د سپینو د رنګونو نه په غنمرنګو رنګونو باندې زیات شعرونه لیکلي دي نو دا معلومیږي چې هر شاعر صاحب ته د غنمرنګ ډېر ګران دي دا شعر د چا و دا تاسو چې ویل دا فولکلور قدیمي سندره وه که نه وي ما ته خو دا زړه ښکاري یعنې دا ډېره زړه سندره وه په کوزه پښتونخوا کې ویل شوې وه تقریبا دغه سندره ما یو 20 کاله مخکې په یو پروګرام کې ویلې وه په کوزه پښتونخوا کې او د دویم ځل دپاره مې دلته د لمر ټلویزیون په پرده باندې ګرانو هیوادوالو دپاره ډالۍ کړه ډېر ښه ډېر ښه مننه کولودینه شفیق جانه غواړم یو بل څه لیدونکو ته یادونه وکړم چې لیدونکو ډېره خوږه موسیقي ده او د دې لپاره موږ غواړو چې د خپرونې په بله برخه کې هم دوی له موږ سره وي او یو بله ښکلې ښایسته سندره هم راته وړاندې کړي نو څنګه تاسو موافقه یې درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه شانتې دمه لرو له دمې وروسته بیا هم ژوندۍ موسیقي ده له موږ سره اوسئ بخیر راغلی لیدونکو او امیدوارم تر دې دمه پورې موږ سره ښې شیبې درلودلې اوسېږي استاد شفیق څنګه خوند ترې واخیستله دې موسیقي نه ډېره ښکلې سندره وه هیلې څه نظر لري چې بله سندره هم باید دلته خو مخکې دی چې دوی یو بله سندره وایي زه به له شهزوان نه یوه پوښتنه وکړم وروسته له هغې دی سندره وایي شهزوان موږ ولې مشرقي موسیقي ته مشرقي موسیقي وایي څه توپیر سته او څه هغه تغیرات دي چې د دې موسیقي کې شتون لري نسبت د نورو موسیقیانو ته چې په نورو ولایاتو کې شتون لري د مشرقي موسیقي هغه ځانګړنې څه دي که پرتله یې کړې له نورو ولایتونو سره د نورو ولایتونو سره چې زه پرتله کړم د ننګرهار موسیقي چې دا یو ځان ته زموږ عنعناتو کلتور دی لکه د هغې د جملې نه رباب ارمونیا طبله همداسې نغارې که تاسو فکر وکړئ مباره د مشرقي د زون په بل ولایت کې د افغانستان زموږ نغارې نشته که تاسو نسې فکر وکړئ ستار نشته دی زموږ په ننګرهار کې مروج دی رباب زیاتره خیر په ټول افغانستان کې به مروج وي زموږ په دې نورو ولایتونو کې به اکثره تاسو لیدلي دمبوره ده او غجکه ده او داسې نور سرنده یو څه دا شته دی او زموږ چې په ننګرهار کې دغه زاړه کلتور او عنعنات دي د هغې د جملې نه زموږ سره نغاره ستار طبله او دغه هارمونیا ده چې موږ ته په هر ځای کې کار اخیستی شو دا نن سبا موسیقي خو کمپیوټري ده ډېره زیاته ډېر ښه منور صاحب راځئ چې اوس یوه بله ښکلې سندره ستاسې په ښکلي غږ کې یو له ښکلې ژوندۍ موسیقي سره په ګډه سره واورو او ویې دغه تور توتان له تاسې قربان او د اورېدونکو ته بیا ډالۍ مهرباني خوږه جانانا په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي خوږه جانانا په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي زما دې وړي دي د سترګو نه خوبونه په زړه زخمي شي زخمی شي اور بل مخ باندې ورا پریدای پړ زخمی شي خوګه جانانا پزړ زخمی شي
لکه شپون کې چې رمغره ته وشړینه په زړه زخمي شي خوږه جانانه په زړه زخمي شي زما دی وړي دي د سترګو نه خوبونه. شما شاید از این می باشین که پشتو گپ بزنم اما تا فعلا هم وقتش پیدا نشده اما زیاد علاقمند خواندین. در وقت بسیار کم شما به مقاله های شهرت رسیدین هم اگه شما را میشناساله دیگه ایلا جان پیش که شما بیاین گفت بسیار خوش بود به این سگمنت میگه ما علاقمند خاص آرزو جان نیکبین هستم. تشکر بسیار زیاد. با افتخار کلان بر خودم است که امروز در برنامه شما آمدیم. تشکر بسیار زیاد. سال نو چطور آغاز کردین؟ روز اول چطور بود؟ امروز چی کردین؟ و اگر مقایسه کنین سال گذشته را همراه امسال که چی تغییرات را شما درسی کاری تا درسی کاری خب سال نو این سال هم فضل خداوند خوب میگذره. مصروف کارهای جدیدم بودم سر یک البوم نوم اولین البوم ما البته کار میکنم دیگه هم مصروف آهنگای جدیدم هم در برنامه شما آمدیم دیگه بسیار خوب میگذره. آرزو جان فقط یک سوال من میخواستم بکنم شما گفتین شما تو در مدت 4 سال هم در افغانستان هستین هم در خارج کجا زندگی میکردین قبل از این و همچنان فرق بین تجلیل کردن نوروز افغانستان با اونجا چی فرق داره و چی چیزای خوب در افغانستان وجود داره که در اونجا اصلا دیده نمیشه؟ خب باید یادآور شم که 1 ساله بودم که از افغانستان دور شدم متاسفانه در اروپا زندگی میکنم و 4 سال میشه که در افغانستان رفت آمدم زیاد است و خب تو کدام فرق زیاد نیست اما چون که در اروپا اگر مثلا نوروز در بین هفته بیایه مردم مصروف کار می باشه یعنی وقت کم می داشته باشن که مثل که ما اینجا حال تجلیل میکنیم نوروز اونا نمیتونن متاسفانه دیگه اگر مثلا در روزهای رخصتی بیایه خب طبعا تجلیل میکنن دیگه اما بازم باید یادآور شم که نوروز در خود وطن ما لذت بسیار زیاد داره. بله. آرزو جان زنده باشین تشکر از اینکه آمدین اما همکارای تکنیکی ما یک آهنگ دیگه تانم آماده نشر ساخته و شما میتونین آهنگام بخوانین و ما هم از شنیدن اون آهنگ لذت ببریم. پس تشکر از تشریف آوریدتان. سال نو بازم تبریک باشه. ما منتظر آهنگتان هستیم که بشنویم و لذت ببریم. سال نو خوش. درنو لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې اوس راځي د آرزو نیکبین په ښکلي غږ کې بله ښکلې سندره په ګاره سره واورو او خوند ترې واخلو. دا تاسې او دا هم سندره.
شم مینه کمیستور مال راورا تازه گلونه درې څلور مال راورا لاشه ننګرهار ته کمیستور مال راورا تازه گلونه درې څلور مال راورا تازه گلونه درې څلور مال راورا کمیستور مال راورا تازه گلونه درې څلور مال راورا لاشه ننګرهار ته کمیستور مال راورا تازه گلونه درې څلور مال راورا تازه گلونه درې څلور مال راورا نوی کال نوی پیل مو بیا هم مبارک شه. درنو لیدونکو ډیره مننه تر دې دمه له ګرمې ملتیا مو خدای دې وکړي چې د خپرونې لومړۍ برخه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. ایلي جانې د خپرونې په لومړۍ برخه کې موږ آرزو نیکبین درلوده چې ډېرې ښکلې سندرې وړاندې کړې. ستا هم خوښې شوې که نه؟ نو زما خو خوښې سولې او زه مطمئنه یم چې د لیدونکو هم د پام وړ ګرځېدلي دي او ته هم ځکه چې لږ ورته زنګېدې نو په دې معنا ده چې خوند یې ترې واخیسته. خوښې شولې. درنو لیدونکو د خپرونې په دویمه برخه کې موږ د کرکټ ډګر څخه دوه ډېر ښکلي میلمانه له ځان سره لرو اتلان چې یو یې په ملي لوبډله کې لوبیږي او بل خو یې زه ضرورت نه لرم چې تاسو ته معرفي کړم په رسنیو کې په لمر ټلویزیون کې یعنې چیرې چې کامنټري وي تاسې هغه ګورئ. زموږ د میلمانې دي فرید الله هوتک او ورسره حشمت الله شهیدي. ښه راغلی، ستړي مه شئ. مننه، ژوندی اوسئ. نوی کال مو مبارک، نوی پیل، نوی پسرلی مو مبارک شه. نوبت به مراد کو، زه به شروع کړم. مننه. زه هم تاسو ته او ټول لیدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای وکړي چې ټول هیوادوال یو د خوشحالیو ډک نوی کال ولري او دغه کال د سوکالۍ او د پرمختګ کال اوسي. ډېره مننه هوتک صاحب، سلامت اوسئ. شفیق جانه تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل نوبت د نوي کال مبارکي تاسو ته او د لمر تلویزیون له لارې نه ټولو وطنوالو ته وایم. په خیر راغلی اشفاق جانه. یوازینۍ پوښتنه چې ډېری لیدونکي هم لري نو اوس غواړم چې له تاسو نه یې وکړم، هغه دا چې دوی همیشه دا پوښتنه کوي چې دایمنګ اتلان ولې دومره چوپ دي په دې صورت کې چې دوی اتلان دي او په نړۍ کې لوبیږي او په جهاني لوبو کې هم دوی ګډون کوي، ولې دومره چوپ دي؟ همیشه چې کله خپرون سره راوستل کېږي نو ډېر شارټکټ غږیږي. چوپ نه دي، دلیل څه ده؟ چوپ نه دي. اوس شهیدي صاحب څه وایي، څه ویل غواړي؟ چوپ هلکانو کې چوپ هم شته ده، شوخ هم شته ده. نو بیا زه خو د لمر ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه او نیکې ولې مارکلی کوم. دا دی یو ځل بیا زه شفیق شهید او زما ګران همکاره ایله معیار ستاسې په چوپړ کې د نوي کال پلوشې له دویمې خپرونې سره تاسې ټولو ته بیا هم د نوي کال نوي پسرلي مبارکي وایم. لکه څرنګه چې د نوي کال په راتلو سره د طبیعت هره برخه نوي کیږي، همداسې خدای دې وکړي چې زمونږ فکرونه او کړنلارې هم بدلون وکړي او یو نوی رنګ ځان ته واخلي. ایلي جانې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خوشحاله اوسئ شفیق جانه، مننه. او لیدونکو زه به هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې به تاسو ته وړاندې کړم او هیله لرم چې د نوي کال لومړۍ ورځ مو هم په ښه توګه سرته رسولې اوسېږي او دا د نوي کال دوهمه ورځ هم سرته ورسېده او امیدواره یم چې دا مو هم په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. البته د خپل د کورنۍ تر څنګ او چیرچکر تللي اوسئ تر څو
وکولای سئ د دې 2 ورځو څخه تاسو په ښه توګه خوند واخلئ او د دې ترڅنګ شفیق جانه نن هم موږ لیدونکو ته خپرونه جوړه کړې او کوښښ مو کړی چې ښکلې ښایسته برخې په دې خپرونه کې ځای ورکړو او وکولی سو دوی یو څو شیبې ځان سره خوشحاله وساتو او دوی هم موږ سره ښه وخت تېر کړي. نو دا چې هغه کومې برخې دي هغه برخې به بیا وغږېږو. تاسو ته نن ورځ څنګه وه؟ تاسې دفتر کې خو نه وئ، حتمن کور کې وئ، وی مېلمانه ډېر راغلي وو تاسې کره، اف میوه هم وی جوړه کړې څه کالکنایز معلومات ونه شول. نو شفیق جانه رښتیا هم د اف میوه چې دا خپله خوند نه لري اصلا ماته، اما دا چې ټوله کورنۍ پرې راټولېږي او د سولې او مینې سره راټولېږي او دا خوري نو هغه انسان ته خوند ورکوي. نو موږ اف میوه جوړه کړې وه، نن ورځ مې هم ډېره ښکلې وه ځکه چې زه د کورنۍ تر څنګ هم او ډېره ښایسته ورځ مې تېره کړه. او تاسو څنګه؟ یعنې ما دپاره مې یوه مصروفه ورځ وه نن، یعنې زه هم په دفتر کې وم، بعض دوستان مې ولیدل سره او اوس دا د لیدونکو په چوپړ کې یو د یوې بلې ښکلې خپرونې سره. درنو لیدونکو د نن ورځې په خپرونه کې هم نن ماښام موږ دلته ټول راټول شوي یو او ځانګړي میلمانه لرو، ښکلې برخې لرو. د خپرونې په لومړي سر کې د هېواد یوه تکړه او نامتو سندرغاړې چې په ډېر کم وخت کې د شهرت اوج ته ورسېدله او یوه ډېره ښکلې پښتو سندره لري چې وایي جانانه مات مې شول بنګړي. دا سندره تاسې اورېدلې ده؟ بلکل ما ډېره اورېدلې، البته خپرونه کې مې هم خپره کړې او ډېری لیدونکو هم دا سندره البته دوی غوږونو ته اشنا ده. نو شفیق جانه لیدونکي هم پوه سوه چې څوک ده؟ ګران لیدونکو تاسې پوه شوئ چې موږ د آرزو نیکبین په اړه باندې غږیږو. زموږ د دې برخې میلمه ده آرزو نیکبین. دې ته په خیر او ښه راغلاست او سندره به یې لومړی تر هر څه واورو. خوش آمدین، خیلی زیاد خوش آمدین. سال نوتان تبریک، بهار نوتان تبریک، صفا آوردین. زنده و سلامت باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده های تلویزیون لمر.
و سال نو از صمیم قلب بر تمام هموطنان خود تبریک میگم. امیدوار هستم که یک سال پر از خوشی و صمیمیت و برکت داشته باشیم. انشالله. ما خودت خوش آمدید میگم و همچنان یک موضوع دیگه که یکم خود راحت بساز و بعد از اون سوالات خودم می داشته باشم از خودت بخاطر خیلی مان داشتیم. درست است. سندرم خوشش و سوبر کلی سندره کنه. و آرزو جان خوش آمدی به برنامه و سال نوت هم مبارک. و بگو که سال نو چطور آغاز کردی؟ هیله جان قند سال نو بسیار زیاد خوش میگذره. ای که در وطن عزیز خود هستیم بسیار بر ما لذت بخش است و واقعا که این تقریبا 4 سال میشه که افغانستان میرم و میایم. 1 ساله بودم که از وطن دور شدم. دمی 4 سال کوشش میکنم که هر نوروز ایده همیشه باشم، چون که لذت که نوروز مثلا در افغانستان در وطن خود ما داره در دیگه کشوران نیست. کاملا. آرزو جان خیلی لباس مقبولم پوشیدی. بعد قبل از همه این موضوع رو داری میکردم من نمیدونم این لباس هم چطور پیدا نکردیم تا بالا. تا شفیق قبل که شفیق جان دیدن اونا گفتن که از آرزو این سوال بگو کی از کجا پیدا کردم. فکر میکنم اینا کدام کسی میگی. من خودت چرا نپوشیدی همین یک لباس در برنامه؟ نه خدا لباسای خودشان بسیار مقبول است. من زیادتر وقت لباسای خود یعنی خودم هم دیزاین میکنم. در آهنگ بنگری خودم دیزاین کرده بودم. و حالا که این لباس شما در جان ما میبینین ساخت یکی از دیزاین های خاص اوبیجان زازای است. خیلی که واقعا مرا زیاد کمک میکنن دیگه. از خاطر شاید پیدا نکرده باشه. ما خوش آمدید برتان میگم. تشکر بسیار. خانم آرزو بار اول شما را میبینم در برنامه و ما خواهش از ایراد شما را ببینم. آهنگ اولتان جانان مات میشل بنگری ما کمی کلیپ دیدم واو چی یک تاچ فیلمی برشان داده بودین در ابتدا. واقعا آیا مو آهنگ اولتان بود یعنی دیبیوی شما ابتدای کارتان توسط آهنگ پشتو بود یا نه پیش از او هم داشتین آهنگ؟ خب باید یادآور شم که اولین آهنگ هلیار بود که هم در کابل ثبت شد و بعد از او آهنگ بنگری را خواستم بخوانم و او هم در افغانستان ثبت شد دیگه. اولین آهنگم نبود اما دومین بود. بسیار زیبا خواندین بنگری. اما معنایش هم میفهمین از خاطر که بیخی از دل خواندین چی میگین؟ بله 100%. تا که یک هنرمند نتونه معنای شعر بفهمه نمیتونه که درم بدل بخونه. از او خاطر گرچه که پشتو را کوشش میکنم که زیادتر یاد بگیرم. انشالله در آینده حتما بخیر